د 15 میلیونو 3,480,000 افغانۍ په لګښت یاد 100 کورونه او 1 تشنبونه د افغاني سرې میاشتې له لوري د خوست پیر ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې سرپرست رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی اساسي موخه له تېرېدلو افغانانو سره مرسته کول دي او تل به یې لاسنیوی کوي. او دغه 100 کورونو او د 1 تشنبونو دپاره د نړیوال فدراسیون په مالي همکارۍ باندې د خلکو ته د کورونو د جوړولو دپاره په قسطوار شکل باندې په 3 قسطونو کې پیسې ورکړې د کورونو ترمیم دپاره چې د دې تشنبونو او د کورونو باندې مجموعه مصرف 15 میلیونه 3,80,000 او 400 افغاني مصرف ور باندې راغلی. بلخوا له زلزله ځپلو سیمو خلکو سره د سرپناه په برخه کې د کورونو جوړولو هرکلی وشو، خو ورته مهال د ژوند په نورو برخو کې هم د سهولتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. سرې میاشتې ریاست زموږ د سپیرو بیچاره ولس سره نه هېرېدونکې کومک کړی دی، مرسته یې کړې ده، موږ مننه ترې کوو. د اوسني اسلامي امارت نه مو غوښتنه دا ده، خاصتا د نړیوالو مؤسسونه چې زموږ دې سیمې ته جدي پاملرنه وکړي او دا سړک هر څوک په نظر کې ونیسي. تاسو به په دې سړک راغلي یو، تاسو شاهد حال یې چې دا سړک په نه شتون حساب دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې په وینا له 2 کاله وړاندې رامنځته شوي زلزلې وروسته یې له قرباني شویو کورنیو سره پر خوراکي توکو د ویشلو سربیره د کورونو جوړولو او روغتیا په برخه کې په لسګونه میلیونه افغانۍ په لګښت رسولي دي.